بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، څنګه حال؟ امید لرم چې تاسو به ښه یې. اکثر مونږ پیجونه کولاو کړي، پیجونه جوړ کړي، په هغې باندې مونږ دومره محنت وکړو، په هغې کې زمونږ چې کومه د فیسبوک له طرفه کومه کرایټیریا ده 10,000 فالوور هغه هم پوره شي. بیا زمونږ چې کوم پیج وي نو هغه مونټایز کیږي نه، یا د هغې پالیسي مونږ ته نه معلوم، یا دغه شانتي که مونږ وګورو په پیج باندې داسې زموږ سره څه وایلیشن موجود وي نو زمونږ هغه پیج نه مونټایز کیږي. یا که مونږ وګورو داسې الیجیبل کنټري، هغې کې مونږ پاکستان خبرو وکړو، یا دغه شانتي ایشین ملکونه چې کوم دی نو هغه په دغه الیجیبل کنټریز کې نه راځي. نو راځئ نن خبره کوو د فیسبوک د پیج حوالې سره چې آیا د دې مونټایزیشن څه پالیسي ده، دا مونټایز کیږي څنګه، کم کم ملکونو کې د دې مونټایزیشن چې کم الیجیبل دي هغه موجود دي، دا وخت کم کم ملکونو کې کم کم زبانونه پکې موجود دي. په دې باندې ما مخکې یو ویډیو کړې وه، خو بیا هم دغه ویډیو به د ملک عثمان په چینل باندې تاسو اوس ګورئ. نو دله بالکل سپورټ ورکوي، یو محنتي چې کوم دی سټوډنټ دی زما، د ډېر وخت نه ویډیوګانې کوي. نو دا ماته چې سر جي تاسو ماله یوه انټرو جوړه کړئ په دې باندې، او زه به پې بیا مکمل پریکټیکل طریقه خپل آیډینز له خپل ویورز له ورکمه. نو بالکل راځئ زموږ سره دغه طریقه تاسو پریکټیکل وګورئ او مکمل هسټري باندې ځان پوهه کوئ. السلام علیکم، زه یم ملک عثمان. نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو که چېرې تاسو چېرته یو پیج جوړ کړی، فیسبوک پیج، او تاسو دا سوچ کوئ چې دې نه موږ پی سي څنګه وکړو، دې نه موږ ارننګ څنګه وکړو. نو د فیسبوک پیج نه ارننګ څنګه کېږي، دې پوره کرایټیریا څه ده، کم ملکونه په دې کې اویلیبل دي، کومه لینګویج په دې کې اویلیبل دي، پوره ډیټیل درسره شیر کوم انشاءالله په دې ویډیو کې. نو ویډیو تر اخره وګورئ. ټول نه مخکې زه اوپن کوم دلته کې ځان سره دا کروم براوزر. تاسو اول د دې کومه الیجیبیلیټي چې دا ښیم چې مطلب د دې ریکوایرمنټ څه دي. ټول نه مخکې غټه خبره چې مطلب سب پیج کې داسې ټایپ له ویډیو نه وي، مطلب جنګ، جګړه، اکسیډنټ، فساد، داسې مطلب دس ټایپ له کنټینټ چې کوم وي دا مونټایزیشن بالکل نه مني، که هغه د یوټیوب دی او که هغه د فیسبوک دی. داسې ټایپ ویډیوګانې چې تاسو په پیج کې بالکل نه وي. بیا دې نه فرست چې تاسو په چینل باندې کوم وي په ریسنټ 2 میاشتو کې 6 लाख منټ ویو، مطلب دونه واچ ټایم تاسو وي. دا ډېر فیسبوک کې آسان دی، ډېر په اسانه دا پوره کېږي. خو مثلا چې فیسبوک کې ویوز ډېر زیات راځي. ها بیا دلته کې چې کم سے کم منیمم ستا په فیسبوک پیج باندې 5 ایکټیو ویډیوز وي، چې مطلب 5 ویډیو هغه چلیږي، مطلب ایکټیو وي. بیا د دې نه لاندې راځو، نو دلته کې تاسو وګورئ چې هیو 10,000 پیج فالوور پکار وي، 10,000 فالوور چې دا فیسبوک کې هیڅ هم نه دي. خو دې خبرو نه امپورټنټ خبرې دا دي چې دلته کې راکړم تاسو ته وښیم چې په دې کې کومه لینګویجز دي او په پاکستان کې مونټایز که نه شو، او کومه ملکونه په دې کې ایډ دي. ټول نه مخکې راځم، فی الحال موږ دلته خبره کوو کرنټ لینګویج اویلیبیلیټي، کومه لینګویج په دې کې موجود دي فی الحال کې. نو ګوره دلته کې عربي ده، تاسو کتلی شئ، بنګالي ده پکې، ډاچ دی پکې، انګلیش دی پکې، فرینچ دی، جرمني ده، هندي ده. خو دلته کې زه راشم تاسو کې وګورم نو په دې کې نه فی الحال پښتو لینګویج شته او نه پکې اردو شته، چې په دې کې موږ د دوه لینګویج کې موږ ویډیوګانې جوړو. ها بیا لاندې راځم، کرنټ کنټري اویلیبیلیټي، کوم ملکونه په دې کې موجود دي. نو تاسو کتلی شئ آسټریلیا ده، آسټریا ده، بنګلادیش دی، بیلجیم دی، بولیویا ده، برازیل دی، کینیډا ده. داسې کنټریز په دې کې شته. خو تاسو وګورئ په دې کې نه پاکستان شته، نه افغانستان شته، پکې داسې کنټریز په دې کې نشته. او دلته کې ګورئ انډیا، مطلب د عراق او سعودي عرب دی پکې، دا کومه کنټریز چې دي دا ټول په دې کې اویلیبل دي. دلته فی ته راشم، په کې تاسو ګورئ دې کې بالکل پاکستان نشته، فیرو دی او پولینډ دی. نو دې خبرو مطلب دا چې فی الحال په موجوده ټایم کې موږ فیسبوک پیج نشو مونټایز کوی. خو داسې هم نه چې ټول عمر مطلب داسې فی الحال فیسبوک یوټیوب هم داسې کېدی شي په دې کال کې راشي، بل کال کې دې کې به هم پاکستان ایډ شي په دې کنټریز کې، او بیا به هغې نه پس اردو او پښتو هم ایډ شي. نو په دې باندې ډیموټیویټ کېږئ ما کم کسان چې پیجونه دي هغه چلوئ. خو چې کله هم داسې مونټایزیشن دلته کې پاکستان کې ایلیجیبل شو نو بیا به زموږ پیجونه مونټایز شي، او د یوټیوب په ډبل تریپل دلته ارنینګ کېږي، هغې نه دلته زیات کېږي، دلته کې ویو ډېر زیات راځي، په اسانه هم راځي. بل به تاسو سوچ کوئ چې په یوټیوب کې کومې ویډیوګانې دي، په فیسبوک کې کومې ویډیوګانې دي چې پیج به څنګه مونټایز کوو، دا فیک دي که دا ریل دي. بالکل 100% دغه ویډیوګانې ریل دي، دغه ته زه فیک نه یم. خو په دغې طریقه سره تاسو خپل پیج مونټایز کړئ، دا به میاشت 2 پس تاسو ته لږې پیسې دي نه وګټئ، بیا به ډي مونټایز شي، مطلب ډیسیبل شي تاسو دا اکاونټ مونټایزیشن. خو چې دا یو فر ډیسیبل شو، بیا که په لایف کې پاکستان کې دلته کې دا مونټایزیشن رام شي، پښتو هم راشي، پکې اردو هم راشي، د هغې نه پس به ټول خلک بیا خپل پیج ارنینګ کوي، هغه پیجونه مونټایز شي، تاسو به دې ته اپلای نه شئ کولی، ځکه چې تاسو په انلیګل اکټیویټي کې تاسو اکاونټ به چې کوم وي دا به ډیسیبل شوی الریډي. نو په دې طریقه باندې انلیګل
سیستم باندې خپل پیج مونیټایز کوئ، خپل مهنت مه خرابوئ او ان شاء الله دفعه موږ ویټ کوو ډېر زر په دې کې پاکستان او اردو پښتو لینګویج راشي. نو امید لرم زما نوې ویډیو به تاسو خامخا خوښ وي. ویډیو مو خوښ شوي نو لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. ان شاء الله ملاقات به کېږي په نوې ویډیو کې. الله حافظ.